السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې ژمی وي یاران وي او وجره وي خو چې شپه وي. چې ژمی وي یاران وي او وجره وي خو چې شپه وي. روانه د باران ښایسته شیبه وي خو چې شپه وي. نری غوندې ټوخی کړي داسې لږ یخنۍ وهلې کمپله دې په پښو باندې پرته وي خو چې شپه وي. یو څو ترنمین وي او یو څو شاعران وي. یو څو ترنمین وي او یو څو شاعران وي. سره د جمع و جوش مشاعره وي خو چې شپه وي. او ډېرې د ممپلو زعفراني چې او څه چارمغز وي. ډېرې د ممپلو زعفراني چې او څه چارمغز وي خو خیر که جلغوزي او یا پیسته وي خو چې شپه وي. او لکسس وي او ریاست وي او یو لک دې درستخان وي. لکسس وي او ریاست وي او یو لک دې درستخان وي. ګاردان وي او په ښار کې دې ګزمه وي خو چې شپه وي. روحاني صاحب امپور وي میکاروک وي الفجر وي ایفون وي. امپور وي میکاروک وي الفجر وي ایفون وي 50 GB پیکج چې در سره وي خو چې شپه وي. امپور وي میکاروک وي الفجر وي ایفون وي 50 GB پیکج چې در سره وي خو چې شپه وي. هغه شپه به بیا کوم رقم ته خوند کړي اسنزیه چې زه یم او ته یې او هغه وي خو چې شپه وي. غزلو چې دې خلکو د هغې خلکو په یاد کې څه ونه ویل. وارث صاحب دې خلکو د هغې خلکو په یاد کې څه ونه ویل. ملا فضل الرحمن خو خپل جهاد کې څه ونه ویل. دې خلکو د هغې خلکو په یاد کې څه ونه ویل. ملا فضل الرحمن خو خپل جهاد کې څه ونه ویل. شریعت خو یې زمونږ لپاره وسته یو صحیح شو راوړلو د شریعت خپل هیواد کې څه ونه ویل. او فحشا خو شرق او غرب کې په یوه ډول ګناه ده. فحشا خو شرق او غرب کې په یوه ډول ګناه ده. هغې نو په لاهور اسلام آباد کې څه ونه ویل. او څه یې ویل چې دا ټاکنې ناروا دي که روا دي. څه یې ویل چې دا ټاکنې ناروا دي که روا دي. د خپل ځان پارلمان لره نامزاد دي څه ونه ویل. او د کډوالو را شړلو نه خبر و او که نه و. د کډوالو را شړلو نه خبر و او که نه و. کرکټ کې د بایللو په عناد کې څه ونه ویل. او یوه په 4 چنده سیکړو باز خو یاد نه شو. یوه په 4 چنده سیکړو باز خو یاد نه شو. په خپله شرمېدلي اقتصاد کې څه ونه ویل. او نظامي صاحب وایي چې خپله ګلمکۍ او ګلچاحت خو یې تبلیغیان کړل. چې خپله ګلمکۍ او ګلچاحت خو یې تبلیغیان کړل. زمونږ ګلکي او ګلمراد کې څه ونه ویل. چې خپله ګلمکۍ او ګلچاحت خو یې تبلیغیان کړل. زمونږ ګلکي او ګلمراد کې څه ونه ویل. او خپل رحمان ملک ته یې کلخو زده کړه که نه. خپل رحمان ملک ته یې کلخو زده کړه که نه. او زمونږ د دوستم په استعداد کې څه ونه ویل. خپل رحمان ملک ته یې کلخو زده کړه که نه. او زمونږ د دوستم په استعداد کې څه ونه ویل. او دا یو پوښتنه پاتې شوه دا وکړه اسنزیه منظور په زنده‌باد کې څه ونه ویل. ډېره مننه.